مکسیکو هیواد د امریکا سره جوخ سرحد لري. نو اکثر زمونږ هیوادوال د دې په سرچ کې دي چې د مکسیکو هیواد ویزه ترلاسه کړي. په دغه ویډیو کې راځم تاسو سره داسې یو اپورچونیټي تاسو سره زه شریکوم چې تر اوسه پورې یا به چاته معلومه وي یا به چاته نه معلوم، چې تر څو تاسو وکولی شئ د مکسیکو هیواد ویزه تاسو ترلاسه کړئ. مکسیکو یو بهترین اپورچونیټي کیدای شي، خصوصا هغه چا دپاره چې کوم څوک غواړي فرض مثال یا کاناډا ته لاړ شي یا امریکا ته لاړ شي یا همغه په ساوت امریکا نورو کوم کنټریز کې غواړي چې هلته پاتې شي. نو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فیفا ورلډ کپ را روانه ده چې همدغه کال د جون په 11 تاریخ باندې ترسره کیږي. لومړنی میچ په مکسیکو سیټي کې ترسره کیږي د جون په 11 تاریخ باندې. نو فیفا ورلډ کپ په 3 هیوادونو کې ترسره کیږي چې مکسیکو ده، کاناډا ده او په امریکا ده، په دغه هیوادونو کې ترسره کیږي. نو تاسې همیش وایي چې ولا د کاناډا ویزا اخیستل سخته ده او امریکا خو هسې هم ویزې نه ورکوي. دا اوس مهال چې ډونالډ ټرمپ راغلی ده بعضې ډېر زیات سینکشنز یې لګولي دي خصوصا په افغانانو او په نورو هیوادونو باندې. نو اوس مهال یو بهترین اپورچونیټي همدغه ده چې تاسې وکولی شئ د مکسیکو هیواد ویزه تاسې واخلئ او په د دې هیواد د ویزې اخیستلو دپاره هر هغه هیوادوال چې په اروپایي هیوادونو کې دي، هغه هیوادوال چې په میډل ایست کنټریز کې اوسیږي، په عرب هیوادونو کې اوسیږي، نو که په هر یو هیواد کې تاسې اوسیږئ نو تاسو ته په هغه کټګوري وایز به تاسو ته مکمل هغه معلومات تاسو سره زه شریک کړم. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر یو هیواد ویزه چې تاسې اخیستل غواړئ د هغې لومړنی هغه هدف تاسو نه پوښتنه کیږي چې کوم هدف دپاره تاسې تلل غواړئ. نو که چېرته موږ د ویزټ ویزې هدف موږ ووایو یا د سیاحت دپاره، نو تاسو بهتره معلومه ده چې افغانان لکه نن سبا ډېر زیات دغه مشکلاتو سره مخامخ دي، ویزا په اسانه نه اخیستل کیږي. خو چې دغسې یو ایونټ ترسره کیږي چې په دغه چې کله یو دغسې فیفا ورلډ کپ غوندې یو ایونټ په یو هیواد کې ترسره کیږي، هغه وخت کې د هغه هیواد ویزا اخیستل ډېره اسانه شي. نو دا یو لړ هغه شرایط لري چې هغه شرایط که چېرته تاسې پوره کړئ نو ډېر په ساده ډول تاسې کولی شئ ویزه یې واخلئ. نو هغه په شرایطو کې لومړی باید تاسې پاسپورټ ولرئ چې حد اقل 6 میاشتې پکې وخت پاتې وي. بینک سټیټمنټ باید تاسې ولرئ. په کوم ځای کې چې تاسې کار کوئ د هغه ځای څخه یو امپلایمنټ لیټر پکار ده. د سفر مکمل پلان باید تاسې ولرئ او همدارنګه د بیرته تلو یو ثبوت باید تاسې ولرئ، ځکه چې هغوی دې د خاطره میک شور کول غواړي چې هر هغه څوک چې دغه هیواد ته راځي دننه کیږي نو چې کله د دې ویزې وخت پوره کیږي بیرته د الیګل ډول په دغه هیواد کې دننه پاتې نشي. همدې د خاطره دوی بعضې دغه مسایلو باندې دوی فوکس کوي چې دغه مسایل باید تاسې ولرئ. او هر هغه څوک چې وظیفه نه لري، فرض مثال چېرته کار نه کوي، چې ته درس وایي، دغه خلک باید سټډي پرمټ باید ولري. نو هغه څوک چې د اروپا څخه راتلل غواړي، څوک چې فرض مثال زمونږ افغانان دي، هغوی ریفیوجي کیسونه لري، ټراول ډاکومنټ لري، او یا بعضې زمونږ هیوادوال چې هلته شنګن ویزه لري. نو هر هغه څوک چې شنګن ویزه لري نو دې خلکو ته ډېره اسانه ده، یوازې دوی کولی شي د مکسیکو سفارت ته هلته تشریف ویسي ان پرسن، هغوی هلته لاړ شي نو هلته دوی کولی شي چې اپلای وکړي، یوازې بینک سټیټمنټ ورته وښیي او خپل هغه شنګن ویزه ورته وښیي، دوی خو ډېر ساده ډول کولی شي راشي. او هر هغه هیوادوال چې هغوی د یو کې ویزه ولري او یا د امریکا ویزه ولري نو دې خلکو ته بیخي د ویزې دپاره اپلای ته هم ضرورت نشته، دوی کولی شي رایډ اوی دوی مکسیکو ته فلایټ وکړي. نو څوک چې ټراول ډاکومنټ لري او دا خلک یا سټډي کوي هلته سټډي پرمټ او بینک سټیټمنټ یوازې دوی ولري هم کولی شي راشي. کوم څوک چې هلته ریفیوجي دي ټراول ډاکومنټ باید ولري او رسمي ډول کار کوي، یا د اقل 1 کال 2 کاله دوی کار کوي، دا خلک هم کولی شي راشي د اروپا څخه. او هر هغه څوک چې په میډل ایست کې اوسیږي، دغه عرب هیوادونو کې اوسیږي، که چېرته په هر یو هیواد کې تاسې یاستئ نو دوی هم کولی شي مکسیکو سفارت ته دوی تشریف ویسي، هلته ان پرسن لاړ شي او د ویزې چې کوم هغه فورم ده فورم یې ترلاسه کړي، د هغه ځای څخه دوی اپلای وکړي. نو دا یو بهترینه لاره ده. نو ما هم وغوښته چې تر څو تاسو سره دغه لاره شریکه کړم چې تر څو دغه یو څو میاشتې پاتې دي ورلډ کپ ته
ځکه چې کله تاسو ویزې ته اپلای کول غواړئ نو یو څه وخت دا نیسي، یو میاشت یو 2 میاشتې کېدای شي دا وخت ونیسي. او بل مهمه خبره دا ده چې که چېرته غواړئ چې ستاسو چانسونه ډیر شي، تاسو ته کوم تشویش نه وي، مخکې نه مخکې که چېرته تاسې ټیکټ بوکینګ هم تاسې وکئ د گیم دپاره، چې کله فرض مثال تاسې ځئ مکسیکو ته د فیفا ورلډ کپ د کتلو دپاره، د کوم یو میچ تاسې یو ټیکټ مخکې نه مخکې واخلئ، نو هغه ټیکټ هم تاسې کیدئ، نور مکمل هغه اپلیکیشن او بینک سټیټمنټ ستاسو امپلایمنټ ډیټا هر څه تاسې ځان سره دغه اسنادونه یو ځای کړئ چې تر څو دوی ته کوم سوال پیدا نشي.